کابل کې د داعش په برید کې 7 تنه وژل شوي او 20 نور ټاپیان دي. لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ستړي مه شئ، پام وکړئ تاسو خو ډېر زیات مهم خبر ته. په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې سهشنبه په سیمه ییز وخت شاوخوا 6 بجې د کابل ښار د دشت برچې کې د ملکي خلکو د سورلۍ په یوه کسټر موټر کې چاودنه شوې. د کابل د امنیتي قومندانۍ وایند خالد زدران په ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دغه چاودنه کې 7 تنه وژل شوي او 20 تنه نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا سیمې ته امنیتي پلټونکي ټیمونه رسېدلي او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د داعش ډلې د ټلګرام ټولنیز شبکې له لارې په یو پیغام کې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. بلخوا د کابل د لویدیځ یو شمېر اوسېدونکو پر ټولنیزو شبکو لیکلي چې چاودنه د دشت برچې د مهتاب کلا په سیمه کې د محمد علي جناح روغتون ته څیرمه په یوه کسټر ډوله موټر کې شوې ده. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون په خپل ایکس پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره ویلي دي چې د یادې پیښې یو شمېر ټپیان دغه روغتون ته ور انتقال شوي، خو د دغو ټپیانو د کره شمېر په اړه یې لا څه نه دي ویلي. تر اوسه د دې چاودنې نوعیت نه دی په ډاګه شوی، خو د ټولنیزو رسنیو ځینو کاروونکو لیکلي چې دا پیښه د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. په تېرو وختونو کې د داعش خراسان ډلې په شیعه میشتو سیمو او د شیعهګانو پر مذهبي ځایونو د دغه راز بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د اکتوبر په 26مه د دشت برچې په پلو سوخته سیمه کې په ورزشي کلب کې د چاودنې له امله 4 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شول. د دغه چاودنې پړه بیا وروسته داعش ډلې پر غاړه واخیسته. همداراز د بغلان ولایت مرکز په الخمري ښار کې د اکتوبر په 14مه په یو جومات کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 10 تنه شیعه مذهب لمونځ کوونکي وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شول. د داعش خراسان څانګې وروسته د دغه برید پړه پر غاړه واخیسته. د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره امنیتي پیښې د پام وړ کمې شوې، خو د داعش خراسان څانګه لا هم په افغانستان کې د یو امنیتي ګواښ په توګه پاتې ده او له 2 کلونو راهیسې د ډېرو چاودنو او نورو امنیتي پیښو مسؤله ده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.